بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي. یو ځل بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د روغتیا ژوند پر خپل تنو باندې ولرئ. لکه څنګه چې زده کوونکو تاسو پوهېږئ، نن بیا هم د احصایې په لړ کې غواړم تاسو ته یو بل عنوان ته اشاره وکړم چې دغه عنوان هم بیا هم زده کوونکو د تېرو درسونو په ادامه سره دومره څه فرق نه لري. صرف زده کوونکو د نهي کې تاسو رابطې زده کوئ او د رابطو تطبیق ورکول د نومونو سره د کانکور په ازموینه کې څه تاسو په عملي ډول مثال کاروئ. هم رابطه تاسو د کانکور د ازمون مثال په توګه باندې راتلی شي. د نهي کې د پواسم د احتمال توضیح نن غواړو پرې خبرې وکړو او بحث پرې وکړو. رابطه یې څه شی ده، همدې ترتیب باندې نور هغه موارد ته چې قرار ده په عملي توګه د نهي په مثال کار کړو. مثال کار دغه مبحث د خپلو کتابونو 221 او 222 پاڼه کې وګورئ. زده کوونکو لومړی به بدون د وخت نه یا هم ټیپ په نظر نیولو کې به موږ د نهي کې د پواسم فرمول ته اشاره کوو، رابطه به یې لیکو او مثال به کاروو. وروسته د هغه څخه تاسو ته بیا هم تشریح شي که چېرته ټي ورسره همراه فرمول څه ډول شکل نیسي او څه ډول کولی شو موږ فرمول کې مثال حل کړو. نو بیا هم زموږ ملتیا وکړئ. د پواسم د احتمال توضیح ده. راځئ زده کوونکو وګورو چې پواسم احتمال څه لپاره کارول کیږي. او د پواسم فرمول کولی شي چې ام شکلونو د کامیابۍ احتمال موږ په تېر ویډیو کې هم زده کوونکو تاسو ویل چې ام دې نهي کې موږ همیشه ام چې احتمال د کامیابۍ ام ځله ورښودو، ان ځله یا هم هماغه ټوټل مکمل د جملې هغه څو دفعې تکرار شوې وه یا څو تنه وو یا هم څو ډوله باندې ترسره کېدل. په دې ترتیب باندې پی احتمال د کامیابي و، کیو احتمال د ناکامي و چې فرمول هم یو منفي پی له طریقه تاسې کولی شو پیدا یې کړئ. د نهي کې وایي د پواسم فرمول کولی شي ام شکلونو د کامیابي احتمال. د نهي کې ما تاسو ته تشریح کړه کامیابي احتمال. دغه نهي کې به زده کوونکو زه تاسو ته بیا هم ولیکم ام ځلي کامیابي احتمال، ان ځلي تجربه، پی کامیابی، یو منفي پی یا هم کیو ناکامي. دغه ناحیه راځئ زده کوونکو بیا هم ادامه ورکوو. که چېرته د پواسم فرمول کولی شي د ام شکلونو کامیابي احتمال د ان ازمایښتونو یا هم ان ځلي تجربې لپاره د نهي کې ما تاسو ته وویلې کله چې ان لوی او د کامیابي احتمال پی کوچنی وي د تقریبي محاسبې لپاره کارول کیږي. یعنې زده کوونکو بیا هم عینا موضوع مسله ده لکه په تېرې ویډیو کې دوه جملې احتمال کې همدا ترتیب باندې د برنولې په توضیح کې موږ وویلې. خو پواسم فرمول د نهي کې احتمال توضیح دا تاسو ته بیان ورکوي چې که چېرته دا ځل ان تجربې ډېرې وي احتمال د کامیابی کم وي، احتمال د ناکامۍ د نهي کې ډېر زیات وي. زده کوونکو د پواسم فرمول عینا د دوه جملهیي او یا هم لکه د برنولې ازمېښت په شکل باندې ټولې هغه اجزاو څخه شامل ده. د نهي کې ټولې هغه اجزاوې لري چې تاسې په تېرې ویډیو کې ولیدل او تاسو ته پکې مثال وکارېدو. خو د پواسم د احتمال توضیح به یو هغه مواردو نه استفاده کیږي چې بیا هم تجربې ډېرې زیاتې ترسره شوي اوسیږي. خو مسله په دې نهي کې دا وي چې احتمال د کامیابي ډېر کم وي. نو په دې نهي کې یا هم وایو چې تجربې ډېرې کیږي یا ازمایښتونه ډېر زیات وي، کامیابیانې ډېرې کمې وي. نو په دې صورت کې موږ د پواسم د احتمال د توضیح نه استفاده کوو چې فرمول یې تاسو ته معمولا ارائه کېږي. د نهي کې احتمال بیا هم زده کوونکو همدې نهي کې لیکم چې پی. د نهي کې زده کوونکو لیکم تاسو ته به په دقیقه توګه ای منفي لمدا ضرب د زده کوونکو د نهي کې ای چې د دوی لاره ده د تاسې مقدار تاسو ته معلوم ده چې د دې مقدار تقریبا 2.8 یوې مقدار ده. د نهي کې بیا هم همدغه لمدا په نامه د ام چې احتمال د نهي کې د څه شي ورښیي د ځل ام ځلي کامیابېدو احتمال ورښیي پر ام فاکټوریال باندې. دغه فرمول د پواسم د احتمال توضیح لپاره بدون د زمان په پام کې نیولو سره تاسو زده کوئ او مثال پکې کاروئ. نو دغه ناحیه موږ زده کوونکو لمدا څنګه لاسته راوړو یا هم اوسط یې ان ضرب د پی، ان ځلي تجربه پی احتمال د کامیابېدو. نو زده کوونکو د نهي کې تاسو دوی لاره د دو پېژانده مقدار د نهي کې تاسو ته ولیکل شو او همدې ترتیب باندې راځئ چې پاتې شو د نهي کې لمدا
لامدا زده کوونکو چې موږ یې د فزیک څخه پیژنو ستاسو په کتاب کې ورته ویلي دي وایي د پواسون په توضیح کې دغه لامدا د اوسط او واریانس حیثیت لري یا هم اوسط او واریانس سره برابر دي یعنی لامدا د نهي کې هم د اوسط څخه نمایندګي کوي هم د واریانس څخه چې فرمول n ضرب د پی ده یعنی n ځلي تجربه پی n ځلي کامیابېدو احتمال ده د ځل زده کوونکو د کامیابېدو احتمال ده او ام ځلې کامیابېدو احتمال موږ په څه شي باندې ورښودو ام باندې او پی خپله کامیابي ورښيي کیو ناکامي ورښيي یعنې دې نښې کې خپله کامیابي ده خو ام فاکټوریال یا هم ام دې نښې کې احتمال د کامیابي ورښيي یا هم ام ځلې څو ځله دغه یا هم ترسره شوی ترسره کیږي دغه مقدار تاسو ته یا هم په خلاص ډول باندې یا هم په اشاري ډول باندې معلوموي د نښې کې راځئ لومړنی مثال کار کړو چې مثال په څه ترتیب باندې کاریږي بیا به څو زده کوونکو بل ناحیې ته چې بیا هم د پواسون توضیح همدې ترتیب باندې راکېږي د همدې فرمول څخه استفاده کیږي خو دا ځل به زمان یا وخت ورسره په پام کې نیسي مثال راځئ زده کوونکو د نښې کې راځو مثال په لور باندې مثال یې هم ویلی ده چې 200 تنو مسافرینو د یو الوتکې یا هم الوتکې ټکټ اخیستی ده د مخکینیو تجاربو په اساس که د هغه مسافرینو چې ټکټ یې رانیولی دی د نه راتګ احتمال یعنې زده کوونکو دې نښې کې 0.01 وي د دې احتمال چې 3 تنه مسافرین واپس رانشي څومره کوي ده یعنې زده کوونکو که همدغه 0.01 زه یو پر سل نوشته کړم که په 100 نفرو کې یو دانه رانشي ښایي په 200 تنو مسافرینو کې وایي که چېرته 3 دانې رانشي نو څومره کې ده د دې احتمال موږ ګورو هم د پواسون د احتمال توضیح په واسطه باندې او هم دوه جمله‌ای توضیح څخه استفاده کوو زده کوونکو په دې ناحیه کې زده کوونکو راځئ د پواسون د فرمول څخه لومړی په استفادې سره غواړم دغه ناحیه تاسو ته وګورم چې رښتیا هم څو دانې مسافرین نه راسي په دې الوتکه کې چې سفر لري او وروسته دغه څخه چې موږ ویل د پواسون د احتمال توضیح د برنولي ازمېږي او همدې ترتیب باندې دوه جمله‌ای توضیحات چې دي ټول یو ډول باندې رعایت له ځانه لري یا یو مفهوم تاسو ته راکوي ښایي لومړی به د پواسون له فرمول څخه چې مبحث همدغه یو ده استفاده وکړو ورپسې به دوه جمله‌ای نو زده کوونکو راځئ دې نښې کې لیکمه یې په نوم دی منفي لامدا په ځای زده کوونکو دې نښې کې راځئ لامدا زه محاسبه کومه تجربه څو ځله شوې دې نښې کې 200 تنه دي پی احتمال 0.01 ده که چېرته رانشي 2 خانه اشاریه د 2 صفرو سره ځي لامدا مساوي کېږي په 2 باندې ښایي دې نښې کې منفي 2 چون دې نښې کې زه 2 لرمه په نما د ام ښایي دې نښې کې وایي که څو دانې رانشي 3 دانې او مخرج کې هم 3 دانې فاکټوریال لیکمه سوال بیا هم ادامه لري په نما دی یا هم همدغه ناحیه داسې کېږي چې یو پر 2.8 مربع مونږ د مربع د دې لپاره چې توان یې مثبت شي معکوس هم کړه او مقدار مو د ای ویل را ده ولیکو مربع مو کو ضرب 2 په نما د 3 8 کېږي مخرج هم 3 2 شپږ کېږي مخرج هم شپږ کېږي 3 2 شپږ کېږي 4 2 8 کېږي دغه مقدارونه سره ضرب وهئ 3 2 شپږ 4 2 8 دا زده کوونکو مربع کوئ زده کوونکو دا لومړی مربع کوئ تقسیم د نښې کې بیا یو تقسیم د هماغه مقدار کوئ ضرب د 4 کوئ تقسیم د 3 کوئ مکمل خو دغه ناحیه به دغه مکمل مقدار زده کوونکو مساوي د 0.18 0.4 سره که چېرته زه وغواړم همدغه فیصدي پیدا کړم چې په 200 نفرو کې امکان رښتیا هم شته ده چې 3 دانې رانشي یا هم فیصدي پیدا کړم چې څو دانې به رانشي همدغه مقدار ضرب د 100 کومه مساوي کېږي 18.004% یا هم اشاریه نه تېرېږم د ناحیې کې صرف 18% ورته لیکم تر څو دغه په دقیقه توګه زه وپوهېږم چې تقریبا فیصدي په 18% کې موقعیت لري راځئ که چېرته زه توضیح د جملې نه استفاده وکړم توضیح د جملې کې ما ویلي و چې مقدار 200 نفره دي ان ده ام پر ځای باندې زده کوونکو زه څو لیکم 3 دانې که چېرته رانشي 0.0 پی احتمال ده څه شی و پی احتمال هم 0.01 و پر ام باندې پر 3 ضرب د کیو احتمال زده کوونکو 0.01 0.9 یو لاس یو یعنی 100% کېږي دغه ناحیه زده کوونکو موږ که چېرته دغه مقدارونه سره جمع کړو یعنی که چېرته یو مقدار 0.01 شو کیو مقدار به هم چون فرمول یې داسې ده پی مساوي کېږي کیو مساوي کېږي
د کیو د پیدا کولو یا هم ناکامي د پیدا کولو لپاره یو منفي پی کوو. د پی مقدار هم 0.01 ده، دې ناحیې کې 0.99 پاتې کېږي او n منفي m یعنې دې ناحیې کې څو پاتې کېږي؟ د 200 نه زه منفي 3 کومه، په نتیجه کې بیا هم همدغه ناحیه 200 د 3 پاسه ضرب د 0.01 کل په نما د 3 ضرب د کیو 0.99 کل په نما د 190. کله چې د 200 نه 3 لاړ شي 190. یا هم زده کوونکو کانکور په ازموینه کې یا هم جواب په دې شکل باندې لرئ یا هم وروسته دې ناحیې کې استفاده کوئ. تاسو دغه ناحیه له یو بل سره په تاوان پورته کوئ چون محاسبه ډېر مناقشې ته ضرورت لري. زده کوونکو یا هم د کانکور په ازموینه کې همداسې سوال لرئ، خو زه به تاسو ته ووایم چې د کانکور په ازموینه کې هغه جمله سوالونه راځي چې تاسو ته په کتاب کې ویل شوي وي، یعنې محاسبه تاسو باید په یاد ولرئ چې کومه مقدار کېږي تر څو تاسو وخت ضایع نه شي. خو که چېرته تاسو ته خارج د کتاب نه سوال راشي داسې مقدارونه به درکول شي چې دغه ناحیه یې تاسو ته محاسبه اسانه وي، لکه د 0.99 په توان پورته کول د 190 به ډېر سخت کار وي، همدغه مقدار کیدای شي د 3 په توان تاسو ته درکړي تر څو وکولی شئ محاسبه اسانه وکړئ. دغه ناحیه محاسبه هم بیا هم 18% 18.04 کېږي. که چېرته ضرب د 100 وکړم بیا هم فیصدي 18% ماته راکوي. عینا دوه جمله‌یي توضیح چې دې ناحیې کې وکارېده، پواسن توضیح چې دې ناحیې کې وکارېده، دواړه د احتمال توضیح ورښیي زده کوونکو یا هم د یوې حادثې حالت په دوه ډوله باندې ورښیي نو یو ډول مفهوم او معنی لري. دا چې د پواسن احتمال توضیح بیا هم څېړو، تاسو زمان په نظر کې نیسو. دا په بلې ویډیو کې تاسو ته تشریح او توضیح کوم. تر بیا دمه ښې چارې ولرئ. الله پامان.